یو ضروری اعلان واورئ د مفتی گلزار خان استاد د طرف نه دا اطلاع ده چې د روژې میاشت خلاصه شوه او سبا که خیري هم اختر دی. دا اعلان بیا واورئ. چپ شه سویه کنه آرام کېناستو تغ بچې. د مفتی گلزار خان استاد د طرف نه دا اطلاع ده چې د روژې بختوره میاشت خلاصه شوه او سبا خیري انشاءالله تعالی هم اختر دی او دا ډزې مزې مو کوئ مهرباني وکئ چاته نقصان ونه رسي خدای وبخه. تاسو خدای وبخه عامو مسلمانانو ته دا اپیل دی چې د فلسطین او د کشمیر د مسلمانانو دپاره د الله پاک نه دعاګانې وغواړئ چې د یهودیانو او د اسرائیلو د ظلم نه الله خلاص کی او الله پاک دې په خپله تخته باندې دا یهودیان او دا اسرائیل وایي. تاسو خدای وبخه ټول مسلمانانو خویندو میندو ته دا اپیل دی چې نن شپه هم د عبادت ته او سبا خیر ورځ د اختر هم د الله نه د غوښتو ده د الله نه وغواړئ چې په مسلمانانو باندې کوم ځای ظلمونه کېږي چې الله پاک د دغه ظالمانو نه خلاص کړي. الله پاک دې په خپله توره باندې ووایي او د الله پاک نه د دې لپاره هم سوال وکړي چې دا کرونا بیماري راوتې ده چې الله پاک په خپل فضل او رحم سره د مسلمانانو ملکونو نه ختمه کړي او خصوصا د پاکستان نه. او خدای بخه چې څوک بیماران دي نو د هغوی دپاره هم د الله پاک نه سوال وکړي چې الله پاک هغوی له صحت کامله ورکړي. او تاسو خدای وبخه ټولو مسلمانانو ته دا اپیل دی چې د خپل ځان دپاره او د ټول مخلوق دپاره د نبي علیه السلام د امتیانو دپاره د الله پاک نه سوال وکړي چې الله پاک کوم تلي دي مړه شوي دي چې هغوی سره حساب کتاب وکړي او الله پاک بغیر حساب کتابه جنت ته داخل کړي. او موږ او تاسو ټول روان یو په دغه لاره باندې. نو الله پاک دې د روژې په برکت سره موږ او تاسو الله پاک وبخي او الله پاک دې موږ ټولو مسلمانانو سره د خیر معامله وکړي او الله پاک دې موږ او تاسو ټول جنت ته داخل کړي بغیر حسابه کتابه. یعنې که حساب شوه نو ډېره ګرانه ده خدای وبخي.